أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. ټول حمدونه د الله جل جلاله لپاره دي چې موږ یې هدایت کړي او زموږ لپاره د حفاظت لارې ښودلې دي. سلام او رحمت ته پیغمبرانو په نامه او د ټولو حاضرو مسلمانانو په ژوند کې سکون او برکت غواړم. ورونو او خویندو، نن موږ د هغه روحاني اعمالو په اړه خبرې کوو چې د هر مسلمان د ژوند د حفاظت لپاره ډیر مهم دي. موږ ټول د نظر بد، حسد او جادو له خطر خبر یو. ځینې وختونه ناڅاپه خفګان، ناروغي یا ستونزې موږ ته رارسي او دا زموږ د ایمان ازموینه وي. خو الله پاک جل جلاله موږ ته د دې ټولو بلاو نه د حفاظت لارې ښوولې دي. که موږ په صحیح طریقه عمل وکړو نو انشاءالله هیڅ شی زموږ روح او جسم ته ضرر نسی رسولی. اول عمل زه تاسو ته درښیم چې هغه ډیر مجرب دی. که چیرې یو سړی په زندگی کې دا عمل د ځان دپاره عادت وګرځي نو در مرګه پورې به دی د هر قسم بد تاثیراتو څخه دی محفوظه وي. هغه عمل د ذکر دی چې بسم الله الله اکبر ذکر کول همیشه. ورونو، هر کار چې د بسم الله نه شروع سي هغه برکت لري. الله اکبر ویل د شیطان وسوسې ماتوي، زړه صفا کوي او کور ته سکون راولي. هره ورځ لږ تر لږه 100 واره بسم الله الله اکبر ذکر کول. د هر کار شروع کې 3 ځله 3 واره بسم الله الله اکبر ویل د ویری، نظر، جادو یا تکلیف په وخت کې په یقین سره ووایه. د شیطان وسوسې کموي، د کور او ژوند برکت زیاتوي، د بدن او روح حفاظت کوي. ورونو، یاد ولرئ چې د بسم الله الله اکبر ذکر کول یوازې د الفاظو نه زیات اهمیت لري، بلکې زړه ته سکون، یقین او توکل هم راولي. دویم قوي او مجرب عمل په حدیثو سره ثابت هغه صدقه ورکول دي. صدقه ورکول یوازې د مال ورکول نه دي، بلکې د زړه پاکوالی او د نورو مرستې نښه ده. صدقه د جادو، نظر بد او ناروغۍ نه حفاظت کوي. هره ورځ لږ صدقه ورکړه، که یوه ډوډۍ وي یا یوه شیبه مرسته. که تکلیف یا ناروغي وي صدقه د نیت سره ورکړه. حتی وړه صدقه هم قبوله ده که نیت پاک وي. پیدا یې دا ده د نظر بد اثر کموي، د رزق دروازې خلاصوي، الله پاک خوشحالوي او د ژوند سکون زیاتوي. ورونو، د صدقې اهمیت په دې کې دی چې زموږ زړه له حسد، کینې او شر څخه پاک وي. صدقه ورکول د روحاني طاقت یوه لویه وسیله ده. دریم عمل مجرب په اوداسه سره ګرځېدل ټوله ورځ. دا دومره مجرب عمل دی که یو سړی د ځان دپاره عادت وګرځي، تر مرګه پورې به دی د جادو، نظر، جناتو د دې تاثیراتو څخه دی محفوظه وي. اودس د روح پاکوالي نښه ده. څوک چې اکثره وخت په اوداسه وي د شیطان وسوسې نسي مسه کولی. طریقه دا ده، کوشش وکړي چې اکثره وخت په اوداسه وي. که اودس مات چې ژر یې تازه کړي. د خوب، عبادت یا قرآني ذکر نه مخکې اودس وکړي. د شیطان وسوسې لرې کوي، دعا قبلوي، دعا قبولیت ته رسیږي، روحاني طاقت زیاتوي، د بدن او ذهن صفایي راولي. ورونو، اودس یوازې د بدن پاکوالی نه دی، بلکې د روح صفایي، د فکر پاکوالی او د الله سره نږدېوالی هم راولي. که دا 3 عملونه سره یو ځای وکړو چې دا ما درته بیان کړه، بسم الله الله اکبر ذکر کول، صدقه ورکول، په اوداسه ګرځېدل، نو انشاءالله د نظر بد او حسد نه حفاظت کیږي، د جادو اثر کمزوري کیږي، کور او ژوند کې سکون راځي، روح پاک او دعا قبولیت مقام ته رسیږي. ورونو، تاسو کولی سئ هر عمل په لاندې ډول عملي کړئ. هره ورځ د سهار یا د ماپښین وخت وټاکئ. د صدقې لپاره لږ اندازه ولیکئ یا یې ورکړئ. د بسم الله الله اکبر ذکر د کارونو شروع کې وکړئ. د اوداسه حالت همیشه وساتئ. په دې طریقه ستاسو ژوند د روحاني حفاظت لاندې وي او هره ورځ به د الله برکت تجربه کوئ. الله پاک دې زموږ ټول عملونه قبول کړي، زموږ ژوندون له بلاو او ناروغۍ محفوظه وساتي، د زړه سکون راولي او موږ ته د ایمان قوت راکوي. آمین یا رب العالمین.